سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه وصلى الله على محمد خاتم النبيين خاتم النبيين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. امام مسلم رحمه الله د خپل کتاب شروع په بسم الله د بسم الله نورست په الحمدلله د الحمدلله نورست په درود مصطفی باندې وکړه. د بسم الله شریف د الحمدلله شریف وجه موږ تاسو پرون ذکر کړه، نن به د درود شریف د ذکر کول او وجه ذکر کوو. رب کریم منعم حقیقی ده، دیغه شکر په موږ باندې فرض ده. د شکر ادایګي په الحمدلله جمله سره وکړه. حضور پاک صلی الله علیه وسلم په موږ باندې منعم مجازي ده. د ایمان شرافت چې موږ ته نصیب شوی، علم علوم معارف چې موږ ته حاصل شوي، د الله د قرب اسباب چې موږ ته حاصل شوي، دا ټول په واسطه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې. نو دیغه شکر دا په ادایګي په لفظ د صلات وکړه چې د نبی علیه السلام باندې درود ویل، دا د نعمت شکر ده. موږ استادان د موږ مشایخ په موږ باندې منعم دي، د یغو شکرګزاري د دعا لکه دلته دعا د پیغمبر علی السلام ته، نو موږ باید یغو ته دعا کوو. اوس حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم لکه څنګه چې د بسم الله او د حمد په باب کې درود شریف او د ویلو په باب کې حدیث ویلی و، دلته هم د درود شریف په باب کې هم درود هغه شته حدیث شته. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم کل امر ذی بال لم یبدا فیه بالحمد والصلاة علی فهو مقطوع ممحوق عن كل برکت. چې حمد نوی او په ما درود نوی، دا د هر برکت نه خالی ده دا عمل. نو حدیث مبارک هم د درود په باب کې ځکه درود شریف ویلی. دریم د دې لپاره دا درود شریف ویلی چې عمل په اطلاق د قرآن عظیم شان وشي. رب کریم موږ ته حکم کوي چې الله تعالی او ملائکه په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې درود ویي. نو ای خلکو تاسو په پیغمبر علیه السلام باندې درود ویي. اوس نو په هر وخت کې چې سړی درود ویي، په دغه آیات عمل راځي. آیات مطلق ته تخصیص خو تر یو خاص وخت پورې نه ده شوی، نو عمل به په اطلاق د قرآن عظیم شان هم راشي. بیا خصوصا د تصنیف په باب کې بل روایت موجود ده. طبرانی په معجم اوسط کې لیکي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې په ما باندې درود په یو کتاب کې ووایي، تر څو چې د ما نوم په هغه کتاب کې موجود وي، ملائکه د دغه انسان لپاره د مغفرت سوالونه کوي. حضرت امام شافعی رحمه الله په یو رساله کې لیکلی دي، د حضرت مجاهد په روایت چې جلیل القدر تابعی ده او لوی مفسر ده، چې رب کریم ورفعنا لك ذکرک پیغمبر علیه السلام ته چې ویلی دي، د دغه رفع د ذکر مصداق اذان، تشهد، خطبه، کلمه د توحید، دا ټول وای دیغه مصداقونه دي. چیرې چې د الله ذکر کیږي ورفعنا لك ذکرک، څه معنی حدیث قدسی را نقل کړی چې په کوم وخت کې د ما ذکر کیږي تب هم یادېږي. الله تعالی پیغمبر علیه السلام ته دا وی، نو په اذان کې دا یادېږي، په کلمه د توحید کې یادېږي، په تشهد کې قاعده کې یادېږي، نو په صلات و سلام کې په خطبه کې هم یادېږي. او بل طرف ته لویه ګټه دا ده، حضرت ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته فرمایي زه دا اراده لرم چې په تا باندې ډیر درود شریف ووایم، نو د خپل وظیفې څومره حصه د تا درود ته ورکم. څه معنی؟ په ورځ کې مثلا زه یوه غنټه ذکر کوم، وظیفه کوم، په دا خپل وظیفه کې د نورو ذکرو نه ما سوا د تا درود شریف هم اوس په دغه وخت کې کم، څومره حصه یې وکم. آیا د وخت څلورمه حصه کافي ده؟ مثلا یوه غنټه کې چې زه ټول ذکرونه کم، دا یو پاو درود شریف ته ورکم، دا درې پاو نور اذکارو ته ورکم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې د تا خوښه ده، خو که زیاتې کې ګټه د تا ده.
بیا دی ورته چې ښه نیمه دی دغه وخت درود شریف ته ورکم بس ده. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته د تا خوښه ده خو که زیاتې کې د تا ګټه ده. بیا دی ورته چې 2 حصې د دغه وخت درود شریف ته ورکم بس ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته د تا خوښه ده که زیاتې کې د تا ګټه ده. نو دو ورته ویلې دغه وخت به نو ټول درود شریف ته ورکم. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته څه وی اذن یکفا همک و یکفر عنک معصیتک چې ته دا وکړې چې ټول وخت درود ته ورکې په ما درود وی الله به د تا د مشکلاتو حل وکړي ګناهونه به الله درته معاف کړي. درود په پیغمبر صلی الله علیه وسلم تر ټولو نه ځان ته موږ ته ډېره ګټه ده چې څومره په ده درود وی الله دومره په راضي کېږي چې ته یو وارې درود شریف په ده وی الله تعالی په تا باندې 10 وارې درود شریف وی. جنت کې په قیامت کې به الله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته څومره درود شریف چا ډیر ویلي دغومره به ډیر ونې دی کېږي. او دا د کتاب درود خو دائمي درود ده. دا کتاب کې په کلونو دغه نوم پروته ملائکه به د تا دپاره مغفرت وي. دا خو د درود شریف د ویلو وجه چې د خپل کتاب په سر کې درود شریف ویلی. بیا عنوان چې ذکر کوي وصلی الله علی محمد صلی الله علیه وسلم لغوي معنا باندې خو څنګه د اسم مفعول دا ستایل شوی. دا اصلي هغه چا د پاره نومي چې د خصال حمیده او د ډیرو نیکو اخلاقو څښتن وي. حضرت پیغمبر علیه السلام ته دغه نوم چې کېښودل شوی دا الهامن کېښودل شوی علم مرتجل د منقول نه ده د چانه. قریبانو ته الهامن خدای پاک زړه ته ورواچول دغه نوم یې پکې کې په دغه نامه مخکې څوک نه و. بیا د داسې اخلاقو څښتن خدای پاک رالوی کړي چې دغسې اخلاق بیا د چا نشته. نوم مخکې شو محمد خو دغه چا وي چې ډېره خصائل حمیده لري خو خصائل حمیده وروسته چې زندگی د دنیا ته راغی دغومره نیک اخلاق چې په ده کې موجود دي په هیچا کې نشته. نو دعا کوي د الله رحمت نازل وي په چا باندې په محمد صلی الله علیه وسلم. داسې محمد صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین چې خاتم فتحه او کسره دواړه جایز دي چې د نبیینو آخرنی خاتم د دې نه بعد بل نبی نه راځي. د موږ د اهل سنت والجماعت عقیده ده حضرت عیسی علیه نبی علیه السلام چې په آخر وخت کې راکوزیږي د نبی په حیثیت نه د امتی په حیثیت د دغه امت فرد به ګرځي. د دغه امت لپاره به یو حاکم عادل وي د نبی په صفت باندې نه راځي. تر دغه ځای پورې چې دا جمله مو پوره کړه وصلی الله علی محمد خاتم النبیین چې خاتم النبیین شو خاتم د مرسلینو ده چې نبی بل دغه نه بعد نه راځي نو رسول خو په طریقې اولا نشي راتلی. اوس نو سوال واردېږي چې په دغه جمله کې د صرف درود شریف په پیغمبر صلی الله علیه وسلم وویلې سلام یې ونه ویلې. درود یې وویلې سلام یې ونه ویلې. نو سوال دا واردېږي چې تفریقه د صلات و سلام په مابین کې ولې وکړه. د سلف صالحینو معمول دا و چې په پیغمبر علیه السلام باندې درود ویلې سلام به یې ویلې. نو دی وی چې د اشاره وکړه دې ته چې دا تفریقه د صلات او سلام په مابین کې جائز ده. صرف درود شریف ویل که سلام نه وي ورسره اکتفا په احدهما باندې دا جائز ده. اوس سوال واردېږي چې آیات مبارکه کې خو د دواړو امر شوی ده الله او ملائکه په نبی علیه السلام درود وی تاسم صلو علیه وسلم دوم امر هم دا ورسره کنه خو دواړو امر شوی ده. نو جواب دا ده چې اقتران فی الذکر اقتران فی العمل نه غواړي چې په لفظ کې دواړه دو جملې شیان ګډ ذکر شوي نو عمل به په دواړې. موږ چې قرآن عظیم شان ته ګورو اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة په اکثرو ځای کې ګډ راځي که نه راځي. لمونځ شواروز کې 15 وارې کوو زکات په کال کې 1 وارې. اقتران په لفظ شته خو اقتران په عمل نشته.
او هغه وخت کې مکروه د اکتفا صرف په سلام باندې چې حکایت د اقوالو د سلفو څوک کوي سلفو یو نه دی ویلی نو چې څوک یو ذکر کوي چې پلان سلف صالحینو د عادتو بیا مکروه ده فی نفسه جایز ده خو د سلفو حواله چې کوي بیا د اکتفا په یو درود شریف باندې دا مکروه ده درود شریف د سلام سره افضل خدا ده چې دواړه جمع وي خو جایز دی چې سره ګوښې شي ولې جایز دی ځکه قرآن عظیم شان نه معلومیږي جواز د احادیثو مبارکو نه معلومیږي جواز د دغه آیات په اول کې ان الله و ملائکته یصلون سلام شته ورسره صلات شته ذکر خو د سلام ذکر نشته حدیثو مبارکو ته چې وګورو حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم یقول فی آخر قنوته وصلی الله علی النبی چې دعا به کړه د دعا په اخر کې به بیا درود شریف ویلې وصلی الله علی النبی سلام نه د ذکر کړه خپل د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عمل په دغه باندې راغله او چې تعلیم ته وګورو صحابي مبارک د دونه پښتنه کوي چې سلام طریقه خو موږ زده کړی د تا نه په تا باندې السلام علیک ایها النبی درود شریف تا څنګه وی الله خو دواړه مختوی چې دواړه وی درود شریف تا څنګه وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا درود ابراهیمی چې موږ تاسو په لمانځه کې وی دا ورته کوي چې داسې درود وی په دغه درود کې د سلام ذکر شته اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد درود شته سلام نشته خپل تعلیم کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم اوس لکه په لمانځه کې چې په قاعده اخر کې درود شریف ویایو دغه درود چې کوم فضیلت ته که د لمانځه نه د باندې درود په دغو الفاظو ویایو لمونځ نه یې په لمانځه نه باندې وي بیا ولې دغه فضیلت نشته د درود شریف دی ویلو او لمانځه ته چې وګورو په قاعده اولا کې صرف سلام ده درود نشته السلام علیک ایها النبی ورحمت الله وبرکاته ویایو تر عبده رسولو پورې تحیات وي درود شریف شته او قاعده اولا کې سلام شته درود نشته د لمانځه په اخر کې قاعده هم د لمانځه اخر ده د لمانځه په اخر کې چې لمونځ پوره شي بیا درود شته سلام نشته دا خپل دلیل د جواز ده چې د دې په مابین کې تفریقه جائز بلا کراهیت ده اگر که امام نووي د علماو دغه اعتراض خو را نقل کړی دی چې د ولې اکتفا په یوه باندې کړی لیکن د آیات د حدیث د تعلیم د عمل د ټولو مجموعه نه دا معلومیږي چې دا تفریقه جایز ده بیرته بیا سوال واردېږي نورو مؤلفینو خو عادت دا ده چې درود په پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویایي نو درود ورسره په آلو اصحابو هم ویایي دلته په آلو په اصحابو باندې نه دی ویلی شوی لکه سلام پاتې شو په دغه دستي اعتراض کوي خو په آلو په اصحابو درود هم حق ده په موږ خو هغه منعم دی د هغو شکر خو به ادا کوو دا یې ولې نه ذکر کړی نو د دې نه جواب دی معقولو په یو قاعده باندې ده چې دا قاعده عرفیه ده چې شی اذا ثبت مع جميع لوازمه شی چې ثابت شو د ټولو لوازم سره ثابت ده د آل او اصحاب لوازم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دي په دو باندې درود ویل دا په واقع کې په آل او په اصحاب باندې درود ویل دي وصلی الله علی محمد خاتم النبیین په پیغمبر علیه السلام درود وی بیا ورسته وعلى جميع الانبیاء والمرسلین دغه دی الله رحمتونه دی په ټولو انبیاء او په ټولو رسولانو دلته اوس دستی بیا سوال کوي چې والمرسلین ته څه حاجت ته خو انبیاء عام دي رسولان خاص دي هر رسول نبی ده خو هر نبی رسول نه ده چې درود په انبیاء ویل شو خو دغه درود په رسول باندې هم ده هر رسول نبی ده نو ذکر مستدرک ده بلا فائدې د والمرسلین ولې ذکر کړی نو جواب دا ده اول خدا ویو چې ذکر د رسولانو وروسته تر انبیاونه تخصیص بعد التعمیم ده او دا تخصیص بعد التعمیم
د مؤلفینو کتابونو خو څه کوي قرآن عظیم شان کې موجود ده رب کریم حافظو علی الصلوات بیا وی وصلات الوسطى صلات الوسطى په صلواتو کې داخل ده کنه ده رب کریم يرفع الله الذين آمنوا منكم بیا والذین اوتوا العلم درجات په امنو کې خو علما هم داخل دي د دې بیا تخصیص کې دوه بیرته ذکر د علماو کوي من کان عدوا لله وملائکته بیا وی وجبريل وميكال جبرائیل علیہ السلام و میکائیل علیہ السلام په ملائکو کې داخل دي نو تخصیص بعد التعمیم دا صرف د عربو مقوله کې یا د مؤلفینو په عبارت کې نه په قرآن عظیم شان کې راغلي دي دا خو اهتمام د دغه اهتمام ویل کېږي دا مستدرک او بلا فایده نه ده دا جواب په هغه صورت کې چې دا ومنو چې نبی عام مطلق رسول اخص مطلق عموم خصوص مطلق شي اعتراض واردېږي د اعتراض په جواب کې دا دوم جواب دا کو چې نبی عام مطلق رسول اخص مطلق نه ده د دې په مابین کې نسبت عموم خصوص من وجه ده من وجه نبی عام ده من وجه رسول عام ده من وجه نبی عام ده تشریح په اوله بخاری شریف کې کوو صرف دومره بوې د سره کتاب متجدد وی کنه وی دا تعمیم په دغه لحاظ ده او رسول چې څوک خاص بولی چې غسر به کتاب وي په دغه حیثیت خو رسول خاص ته نبی عام ده لیکن رسول بیا په بل عنوان عام ده رسول عام ده نبی وی که ملائکه وی الله یستفی من الملائکه رسولا ملائکه کوم رسولان شته خو نبی نه ورته ویل کی اوس چې نسبت عموم خصوص من وجه شو من وجه رسول عام ده من وجه نبی عام ده من وجه یو خاص ده من وجه بل خاص ده تخصیص بعد تعمیم هم نه ده عام ده رسول ته ضرورت ده موږ درود لکه څنګه چې په انبیاء علیهم السلام یې په رسولان هم یې چې ملائکه پکې راشي وصلی الله علی محمد خاتم النبیین وعلى جميع الانبیاء والمرسلین دغه ځای ته مونږ پام شو چې دا شکرګزاري ده د پیغمبر علیه السلام ځکه منعم مجازي ده والدین د موږ منعم مجازي دي شکر په موږ لازم ده کنه ان اشکر لی ولوالدیک قرآن عظیم شان موږ ته حکم کوي چې منعم شو ښځه باندې د میړه حق ډیر ده ولې رزق بندوباسي په ده ده د جامع او د سکنا بندوباسي په ده ده نو ځکه اطاعت په دې ډیر ضرور ده شکرګزاري په دې ډیر ضرور ده کني مهر خو ورکړی ده ښځې ته شرعي لحاظ کوي موږ خلک یې نه ورکوي خو ځان ته خبره ده خواهشات یې دواړو پوره کېږي په جماع کې خواهشات یې دواړو پوره کېږي خو د میړه حق زیات ده ولې خو خدای پاک رزق دی ورکوي نفقه دی ورکوي سکنا دی ورکوي ټول عمر یې په ده ده نو په دې شکرګزاري لازم ده نو ځکه د تعلیم په باب کې زه بار بار تاکیدن دغه دپاره ذکر کوم چې موږ تاسې مسؤلیت راغاړې کېږي شاګرد تربیه کوو به موږ خو په آدابو باید پوه کو خپله د استاد ادب وپېژنو بل تم ادب وروښیي هر که خدمت کرد او مخدوم شد هر که خود را دید او محروم شد علامه رومي وی چا چې خدمت د استاد د شیخ د مور و پلار د یو مشر د بل خدمت وکړه خدای پاک دای مخدوم ګرځي خلک یې تابع ګرځي هغه به بیا د خدمت کوي خو که چا ځان غټ په خیال کې ورغی محروم ده بیا به بل څوک د خدمت نه کوي نو دلته به ضمناً یوه بله خبره درته یاد کړم د سبق نه زائده د جهاد په سفر کې مجاهدینو بعضې روژه وه د بعضو نه وه ګرمي چې کله یې واړول چې د چا روژه وه دومره په وس نه و پوره چې د خپل اوښ نه سامان کوز کړي دستي بس پرېوته چا چې روژه خوړلې وه شرعي خو روا ده که نه یغو د دوی د اوښانو خدمت هم وکړو د ځان هم وکړو بیا د دوی دپاره د مړۍ بندوبست روژه ماته تیارول دا ټول وکړه نبي علیه السلام ویل نن ثواب ډېر چې وګټو دا روژه یې چې خوړلې وه ګوره په سفر کې خو
بیا د جهاد په سفر کې خو روژه نیول دومره لوی عظیم عبادت ده چې د جهنم او د دغه انسان په مابین کې یوه کنده جوړیږي، په یو قول 80 کاله مسافه، په یو قول د 15 نه تر اسمانه د 500 کاله مسافه دومره لرې کېږي په دغه جهادي سفر کې چې روژه څوک ونیسي. خو نبی علیه السلام یې ثواب ټول چا یې وړ؟ مفطرون، چې چا روژه خوړلې وه. ولې؟ خپل عبادت خپل د بل په عبادت کې مو شریک شو. چې کوم څوک په کوم عبادت لګیا وي او بل سړی دیغه عابد خدمت وکړي، دیغه عبادت ثواب خدای پاک ورکوي که نه؟ من فطر صائما، حدیث مبارک ده. یو سړي 12 غنټې 14 غنټې 16 غنټې روژه نیولې، په دغه روژه کې لوږه تنده تکلیفونه تیر کړه، ماښام یو چا روژه ماتې بندوبست ورته وکړه. لکه یغه ته چې په روژه خدای پاک څومره ثواب ورکوي، دغه بل سړي ته په روژه ماتې دومره ثواب ورکوي که نه؟ من جهز غازیا فکانما غزا، یو مجاهد قرباني ورکوي، ځان ورکوي، بل تجهیز وکړو، په یغه عبادت کې ورشریکیږي که نه؟ د حاجي او د معتمر خدمت کوي، د حج او د عمرې په خدمت کې ورشریکیږي. او غټ مقام د چا ده؟ د علماو ده که د مجاهدینو د حجانو ده؟ خو غټ مقام د علماو ده. اوس نو چې د عالم خدمت وکړي، د علم په ثواب کې به ورشریکیږي. که د یو ولي خدمت وکړي، د یک د عبادت بیا دومره مقام ده. جذبة من جذبات الحق یوازې عمل ثقلین، یوه د حق تجلی چې په ده راشي او جذب کیفیت په ده پیدا شي، دا د عمل د ټولو انسانانو د پیریانانو د عمل سره برابر ده. جذبة من جذبات الحق یوازې عمل ثقلین. نو چې د دغه ولي خدمت وکړي، د دغه ولي په د عظیم عبادت کې چې دومره یو جذبه د حق د ټولې دنیا د انسانانو د پیریانانو سره برابر ده، په هغه ثواب کې به ورشریکي. موږ مرګري یو په کمرو کې اوسېږو، دا هر یو بل مرګری په دغه حیثیت چې خدمت وکړي چې طالب العلم ده، علم حاصلوي، خپل د خپل طالبي ثواب ده، د بل طالب خدمت کوي، دغه په ثواب کې مشارکېږي. خو شیطان موږ کې یا سستیا راولي یا لویي راولي، ځان په یو عنوان غټ راته لیدی کېږي د کمرې خدمت ته کوو. هر یو بل ته ګوره چې پلانکی ولې نه کوي، پلانکی حتی باجې بیا خوش کیم کې دغه ته نه ګوري چې خو نه مې مزدور ده، نه مې غلام ده، نه مې ورور ده، نه حق په لرم، خو دا یم طالب ده، زم طالب یم. خو چې دا سوچ سړی وکړي چې زه کاسې پرې مینځم، زه پیالې پرې مینځم، زه سترخان برابر کم، زه کوټه جارو کم، د چا خدمت وکم، نیت دا وي چې د علماو دا علم حاصلوي، فی سبیل الله خلق دی، جهاد غوندې ثواب ده، زه د دغه خدمت وکم، نو هغه ټول ثواب کې به ورشریک وي. موږ د دغه مسلم شریف استاذ د کال په مابین کې د موږ نه شهید شو، بیا په هغه ځای موږ مسلم ودرو، بیا هم نور نه دی ویلی. عجب متقي و متدین انسان و. ملګري راته ویلي وایي جهاد ته تللی دی، چوټۍ په موسم کې د کوچیانو مرکز ته تللی، د به لباس هم داسې اغوسته چې څوک یې ونه پېژني چې دا ملا ده. نو کوم طالب جهاد ته تللی هغه مرکز ته چې ګوري شیخ صاحب هغه په چینه ناسته، کاسې، پیالې، دیګ، دا شیان مینځي، دا د مجاهدینو د مرکز د خوراک شیان چې دي دا مینځي. دا طالب چې لیدله وایي شیخ صاحب ته یې څنګه مینځي؟ چپ چې دا نوم څوک درنه وانوري. زه د کوچیانو مرکز ته راغلم په دې چې دا ثواب وګټم چې څوک مې نه پېژني، چې خپلو شاګردانو مرکزو ته لاړ شم، خو بیا مې ما قدر کوي، د دغه ثواب نه خو بیا زه محروم کېږم. ګورې دغه شیانو ته موږ د نکاتو ته فکر نه کوو چې چیرې ځو تقاضا مو دا وي چې خلک دې موږ خدمت وکړي، خلک دې موږ قدر وکړي. په مرګریو کې قدر غواړو، په کمره کې قدر غواړو، په کور کې قدر غواړو، حتی کور ته لاړ شي، طالب لاړ شي مسافر ده، هلته یې مشر ورور وي، هغه خدمت کوي، دی نه جګېږي. ما لیدلی دي مړی راته کړی دی، طالب ناست وي، امي لګیا وي، ولې طالب ته خیال کې دا ده چې زه خو طالب یم، زه ولې خدمت وکړم، یا زه مېلمه کور ته راغلی یم. حتی د پلار نه تقاضا د خدمت لري، د تره نه تقاضا د خدمت لري، د مشر ورور نه تقاضا د خدمت لري. دغه ته پام نه ده چې دا زه نن مولوي صاحب یادېږم یا طالب یادېږم، خو د دی برکت ته مزدوري دی کوي، روپۍ دی ګټي، زه یې فارغ کړی یم، د خدای دین ته یې فارغ کړی یم. د ده خو شکر پکار ده چې شکرګزاري وشي، ځکه نن اکثره د علماو نه متنفر شي،
داسې اخلاق کې وویني که موږ حسن سلوک په خپلو آدابو وچلېږو د شریعت په حکم وچلېږو د ذوي الحقوق حقوق وپېژنو اخلاق حسنه ډېر مؤثر دي تر هر څه نه تاثیر په دغو کې ډېر ده پس له دې نه اما بعدو ویل دا سنت عمل ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم اما بعدو ویلی دي په بیان کې په خطبو کې مؤلفین هم ځکه په خپل کتاب کې ذکر کوي سنت عمل ده سنت د حمد او د صلات او د مقصد په منځ کې تفریقه په اما بعدو باندې کوي اما بعدو د قائل په لحاظ چې اول دا لفظ چا استعمال کړی په دنیا کې په انسانانو کې دا معنا دا منسوسی او منقولی نه ده وحی کې نه ده راغلی چا اول دا لفظ استعمال کړی څوک وی چې حضرت داود علی نبینا علیه الصلاۃ والسلام اول دغه لفظ د اما بعدو استعمال کړی ما طرف ته ګورې خاتمه ګور څوک وی چې حضرت یعقوب علی نبینا علیه الصلاۃ والسلام اول دغه لفظ استعمال کړی څوک وی عرب ابن قحطان د عربو یو لوی ماهر ده دغه دا نوم اول د اما بعدو استعمال کړی څوک وی صحبان ابن وائل اول دغه لفظ استعمال کړی څوک وی قص ابن ساعده اول دغه لفظ د اما بعدو استعمال کړی هر یو چې وی موږ په دغه حیثیت نه موږ په اتباع د رسول الله صلی الله علیه وسلم ویایو اول د ارڅوک قائل وی اول د ارڅوک چې قائل وی خو علماء چې وی اقتباس د ان حضرت صلی الله علیه وسلم د خطبه مبارکه نه د ویل دي موږ په دغه حیثیت وینو موږ ته بیا خدای پاک ثواب ورکړي نور د امام مسلم د دغه لفظ نه بعد چې څه ذکر کوي غرض به دغه نه داده چې تعین د مؤلف فيه کوي چې دا کتاب ما په کوم پن کې جوړ کړی اب ورسته راځي آثار لفظ ذکر کیږي اخبار معصوره معلومیږي چې دا کتاب په احادیثو کې ده یو مؤلف به چې په کوم پن کې شروع ده د دغه تعین کوي دوم د خپل کتاب تعین کوي چې دا کتاب په کوم طریقه باندې ده نو هغه د اختصار بغیر د تاکید دا خبرې ذکر کوي چې تکرار مکرار او دغه شی نه دی یو مؤلف کتاب دریم حسن د سوال د سائل ذکر کوي طالب غوښتنه کړې د ابو اسحاق د دې کتاب خدای حسن تحسین ذکر کوي بار بار درې واره تقریبا کم زیات دعا ورته کوي په دا کم الفاظو کې سبق کې به ان شاء الله بیا وی طالب غوښتنه کړې خو ډیره ښه غوښتنه کړې ده تصنیف او صدقه جاریه ده کنه ده ترنه موږ لګیاو د مسلم شریف چې وی امام مسلم ته ثواب خدای پاک ورسي کې نه ورسي دغه کتاب ته چې چاو باعث کو خو هغه په دغه شي کې منشا وګرځیدو نو د خیر کثیر منشا هغه شو نو هغه ته دعاوي کوي ډیره ښه غوښتنه دې کړې حسن ثنا بیانې دغه سوال په باب کې او بل دا ذکر کوي چې دا کتاب د جوامع کتابو د جملې نه ده په دغه کې سنن د دین احکام ثواب عقاب ترغیب ترهیب نور صنف د اشیاء او په مسند دلایل جامعیت ته اشاره ده د کتابم جامع کتاب ده امغه تاسو چې کوم کتابونو نمونه ذکر کول چې جامع دي او مسانید دي او پلان او فلان دي دا د جامع کتابو د جملې نه ده او طریقه د خپل تعلیف ذکر کوي هر مؤلف په خپل کتاب کې خپل طرز عمل لري دا ذکر کوي چې دا کتاب ما یو مختصر کتاب جوړ کړی ډیر تکرار به ضرورت زنب کې کم یو خو به د ضرورت ځای وي چې لابد منها وي هغه به خود مجبور یم چې تکرار دیغه حدیث مبارک وکم هغه به بیا په یو خپل سبق کې ثم ان شاء الله نو وروسته په یو ځای کې بیا راځي خو حتی الوسع زب تکرار نه کوم په خپل کتاب کې د غوښتنې موافق کتاب جوړوم غوښتنه د مختصر کتاب شوی و چې صحیح کتاب د احادیث جمع شي او اختصار وي پکې دغه بیا فائدې ذکر کوو چې په مختصر کې ډېرې ګټې دي فائدې ډېرې دي پکې عوامو ته اگر که خواص ته په تطویل کې ګټې وي خو عوامو ته خو په اختصار کې ګټې وي نو دا مقصدم ذکر کوي خپل طریقې طرز کارم ذکر کوي چې زه دا کتاب جوړوم
په حدیثو کې جوړوم او جامع کتاب جوړوم او ښه غوښتنه طالب کړې ده هغه ته صفت بیانوي بیا نو د هغه غوښتنې موافق خپل طرز عمل ذکر کوي ورسره دا خبر هم ذکر کوي چې دا تصنیف د عجب د تکبر د فخر او د ریا د ځان ښودلو په حیثیت باندې نه ده کتاب جوړول ډېر مشکل کار دی دا یو غټه ذمهواري ده دغه کې ډېر احتیاط پکار ده کله سړی غلط شي په کتاب کې بیا نو آینده کې چې څومره خلک رواني په غلطۍ خو د دې وجې نه روان وي دا خو ډېره غټه ذمهواري ده خو د دغه غټې ذمهواري د ما د نه فرصت باوجود د مشاغلو باوجود مې د کار ته ملا وتړله ځکه ګټه یې ډېره ده شي کې چې ګټه ډېره وي سړی ډېر تکلیفونه پورې برداشت کوي علم دا صدقه جاریه ده او ګټې ډېرې دي دا د اما بعدو نه بعد د ده مقصد ته اشاره او طرز عمل ته اشاره مؤلف به پن ته اشاره مؤلف کتاب ته اشاره سوال دا او ترتیب ته اشاره دا عوامل دي باعث او باعث په تصنیف باندې ذکر کوي ولې مې تصنیف وکړو کبرانی موت الکبرا کله د مشکل د ډیره بې کسۍ د وجه نه ناکسم کس شي الدین خدمت چې څوک پرېږدي خو مجبوره ده چې څوک لږ کړی شي باید ودرېږي چې هغه لږ کړی شي د خپل همت د خپل علم په انداز خو د خدمت وکړي ځکه هر سړی په خپل همت باندې مسؤل ده په خپل قدر د طاقت باندې مسؤل ده نن زه مزید دا خبر درته کوم د موږ تاسې اکابرو اسلاف مبارکینو په خپل وخت کې ذمه فارغه کړه دا علم تر موږ تاسې راورسوه په لیکلو دی خواري وکړې په شروحو جوړولو دی خواري وکړې په حاشیو جوړولو دی خواري وکړې په نقطو لیکلو دی خواري وکړې په ضبط احادیثو یا د فنونو د فقه او د هر څه چې وي دی خواري وکړې تر موږ پورې الحمدلله 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 سالم دین خدای پاک د دې په واسطه راورسوه چې الله یې د حفاظت ذمه کړې محفوظ دین راورسوه د یهودو د نصاراو غوندې تحریفاتونه نه پکې وشوه اوس د موږ تاسې ذمهواري ده هر انسان چې خپل ذمهوارۍ ته متوجه شي مشکل ذاتي حل ده او که دا یې چې پلانکی ولې نه کې زه پیټی بل ته وراچوم هغه پیټی ما ته راچي دواړه یې پرېږدو کار خراب شو دین خدمت پاتې شو که نه شو چې خپل علم په انداز باندې وي خدمت ضرور ده په موږ باندې ورونو یو غټه خبر دا ده موږ تاسې اول ځای د درس جماعت ده موږ چې اول سبق شروع کړی په جماعت کې د جماعت امام نه شروع کړی هر طالب داسې فکر وکړي هر چا چې سبق شروع کړی په خپل جماعت کې د خپل جماعت امام نه شروع کړی دغه امام په خدمت برکت باندې نن موږ دورې ته راورسېدو نو که غټه مدرسه نه وي غټ کتابونه نه وي خو جماعت خو پیدا کېږي دغه جماعت کې اوس ته خدمت وکړه مدرسه جوړه کړه عنوان دې د مدرسې نه وي خو مستاق د مدرسې پکې جوړېږي دا طالبان د کوم ځای نه پیدا کېږي خو په جماعت کې درجو ته برابر شي بیا راوځي مدرسو ته موږ په دغه خدمت کې کمزوري یو لکه د مزدور په شکل باندې چې دا روزانه والا دی چې ته مخ دې خواته تر وګرځې د عزت په خپل مجلس شي چې ورته ګوري بیا لګیایي تنخواه مو کمه ده ګزاره منه کېږي سبق ته هلکان راولېږي نیمه ګنټه سبق الف به الف چې طریقه سره رسېږي هلکانو ته یې رسوي بیا خلاص شي بیا ځئ 10 کاله 15 کاله په یو جماعت کې امامت وکړي یو طالب هم نه کې جوړ دا بې همتي د دغه ملایانو ده که نه ده طالب خو به ته جوړه یې د عوامو کلیوالو په تربیه کې په 15 کاله کې د دې عوامو تربیه موږ ونه کړو موږ ټولو علماو هغه علماو چې موږ تاسو ته ټول بری صغیر ساتلی ده په مذهب د امام ابو حنیفه رحمه الله تر موږ پورې مذهب راورسوه موږ په 20 کاله امامت کې یوه ورځ د امام سے مناقب نه کو ذکر په 20 کاله د امامت کې په عوامو کې موږ د مذهب خبره د قرآن او د حدیث په رڼا کې نه وکړو نن بل څوک په پیښ شي دستي رانه واړی بیا خلک ګرموو چې عقیده یې پرېښوه مذهب یې پرېښی خو تا نه ده پوه کړی عظمت یې نه ده ورته بیان کړی امام صاحب یو ښه سړی ده بس صرف دومره پېژني
خو ته د ده مناقب ورته بیان که، د ده علمیت ورته بیان که، د ده تقوا ورته بیان که، د ده کمالات ورته بیان که چې دا یې مسلمه طریقه باندې وپېژني، منقاد شي. 10 کاله په یو جماعت کې امامت وکړي، په 10 کاله کې د تصوف او د طریقت خبره ونه کړي. عوامو کې مشهوره ده چې وظیفه سړی لیونی کوي، نو څنګه به بیعت کوي؟ ګورې دا ذمواري د موږ د جماعتو د امامانو دي. که مذهب ته خدمت شروع کیږي، که تصوف ته خدمت شروع کیږي، که علم ته شروع کیږي، چې د عوامو ذهن علم ته برابرې چې زوی طالب کی، خو ته به د علم فضایل ذکر کوي. چې ته نه کې ذکر عوامو دغه فضایلو نه خبره دي، هغه په روپۍ پیږي. په کور کې 5 دي 5 سره سکول ته دي، چې 6 د 6 سره سکول ته دي، یا 6 سره دکان ته دي، یا 6 سره زمینداری ته دي، یا 6 سره مسافرۍ ته دي. خو هغه دغه پیژنې دغه خواري پورې کړې، پلار یې دغه عمر زده کړي، هغه په ټولو زمانو زده کړه. خو موږ علما مسؤول یو، د دغه ذمواري د موږ تاسې په لاس کېږي چې کلیوالو کې یو کلیوال نیکه مشوره د جماعت د درس او د شی راکوي، باید وایي منو خیرخواه یې وبولو، شاګرد مشوره ورکړه، استاد تروسو تر خوشحاله د دعا یې ورته کړي. چې یو طالب مشوره راکړي باید ورسره وایي منو، او خپل مسؤلیت ادا کړو چې په خپل کلي کې په یو کال کې نه، په 3 کاله امامت چې په یو کلي کې کېږي تر کاپیو پورې طالبان کې رسېږي. بس طالبان مدرسه جوړه شوه چې نیک اخلاق او تربیه یې وکړي، کور کې هغه خلک هغه د ده نیک اخلاق وویني، د هغه نه متاثر شي چې یو زوی طالب و دوم هم کې. کور په کور چې طالب پیدا شو، ټول کور ټول کلی د علماو ملګري شوه، ولې په خپل کور کې عالم پیدا شو. موږ خپله ډله نه ډېرو، دا خپله ډله طالبان نه ډېرو، علما نه ډېرو، خوارۍ نه پورې کوو. چې خوارۍ وکړو نو په خپله به هم خپل ځای موږ مشرور الله د جنت الفردوس نصیب کې د لوی دورې په کال شهید شو، د کال په مابین کې د میلاد شریف په چټیو کې شهید شو. دغه حرصي روپ دا کلی کې الکان دا به طالبي ته برابرول. موږ چې اوسېدو هلته نو جماعت مدرسه کې به داخله نه وه د چڼیانو، دغه دپاره به م یو جماعت دغه محتمي موږ ته راکوه، الله د صحت کامله نصیب کړي. اوس مریض ده مولوي احمد صاحب مبارک، و 8 چړیان به د موږ سره موجود وه. یو ورځ ما ورته وویل دی به بیا په جمعه کور ته هم تلو، ما ورته ویل دا چړیانو پورې خواري کو، بیا مسؤلیت په موږ وي چې وایي چاپېړه بیا وایي په سبق په کور کې بیا شکایت کړي چې ما په دغسې وایي، هغه هم رانه خفوي. دلته په بازار کې به نن مدرسه ده، زه ګرد پسې ګرځم چې بې ځایه ونه ګرځي. دوی عجبه خبره ته کوي، ګوره وروره چې دا ته فارغ شې دستي خدمت چې شروع کړې د درس، خود مخکې طالب په طالبي کې درته جوړ کړه چې تیار جوړ طالب یې راوځي مدرس شي. دغه برکاتو الحمدلله د خدای پاک رحم ده. په طالبي کې تر سلم و کندیه، تر تلخیص، هدایت الحکمت، میبزي، مبني جامع، هدایه، صلات و نکاح، اصول شاشي و نورلانور تر دغه پورې په طالبي کې درس وشو. چې زه فارغ کېدم 14 کتاب را سره، سلام، قطبي، ملا حسن، مختصر المانی، مولوی یعقوب، حسامی، دا ټول خود د طالبي د درس پیدا وه. موږ دلته چې چړي را سره راشي په چړي پورې هم خواري نه کړو، چا را لېږلی را سره په هغه پورې هم غریب پورې خواري نه کړو. صرف خپل خدمت ته راخلو، په خدمت خوش کې ورته کو، نور د ده علمي ترقي نه دی. د تا سره د نه په کتاب کې استادان د سبق ورته وایي، خو ته خو مسؤل تا راوستلی ده چې لاړې لمخستان خو د خدای د رضا دپاره دا شفقت په وکړه، کتاب پوښتنه تر وکړه د سبق زده کړی که نه ده زده کړی، ورسره تېرې که، خو استاد شوې ورسره تېرې که، تربیه یې وکړه چې دی په کتاب پوه شي چې چا نحمیر زده کړو نو کاپیې ته برابر شو، جامې ته برابر شو. خو ته دا خو وکړه، تا سره طالب ده، خدای د رضا دپاره ماښام یې ورسره تېر که، د اخلاقو یې پوښتنه وکړه، د لیکلو یې پوښتنه وکړه، تر دورې ورسېږو د موږ املا نه زده، لیکل مو نه زده. د امتحانو په شپو کې زه ملګري ته خاندم چې په یوه جمعه درس دومره نه یم ستړی لکه د بعضې طالبانو په یوه پرچه کتلو. کابل کې چا خندل وایي طالب راغلی بازار ته، هلته بانک ملي افغانستان لیکلی ده، د ذاتي ترکیب کې جوړو چې دی وچې لیکلي دي اخر بانک ملیون افغانستان. نو داسې ترکیبونه یې پکې چې داسې به ورته روایه چې بانک ملیون افغانستان. اوس دغه جوړوه د دورې طالب یې دغه طریقه وي
چې مضمون په کوم طریقه باندې تر اخره د پرچې د سوال سره جواب څنګه مطابق کیږي هلته به د خدای نه ډارېږي چې وایي نه ګورم دغسې لمبر ورکړم خدایي مسؤلیت کې واقع نه شم د یوې جمعې سبق سړی دومره ونه ځوري لکه د یوه طالب پرچه چیکو زاید اوقات موږ نه یي دا اوس د موږ سره نه یي خو خڅ لکه قرائت د اکثرو ملګریو داسې چې لمونځ یې فاسد وي چې فارغ شو امامت وکړو پروس کلمه دا ملګرو ته خبر وکړه دا مازدیګر قرائت چې وی په هغه چې کوي دغه نه د دورې طالبانو په سهار سهار کې وختي بیا تلاوت قرائت شروع کړ یقین د بعضې طالبانو راته وبېژړل چې موږ مخکې څنګه ویلې اوس څنګه ویې خو کشر د طالب ده خو په قرائت کې خو تر تا بهتر ده خو استاد شه شیخ الحدیث چې په تصوف کې بیعت وکړي خو په تصوف کې چڼي شو په قرائت کې ځان چړي که مولانا عبدالحق لمیدو کوهستانی ډېر قابل عالم په معقولو کې دوی ویلې د قرائت لپاره زه پنجاب ته لاړم چې دا شناخته خو مې شاګردان ډېر دي پیژني بیا شاګرد چې ونه وایي وایي نه ټکی خواري نه کوي وایي په دغه لویه ملایي کې مې داسې ویل د حافظانو وخواړه چې ما به په دغه طریقه ویلی نه شوی دوی به ډنډې راته باندې کړې ځان مې نه ورپېژندو چې زه ملا یم دلته خو ویل هم نشته شی هم نشته د قرائت کړی تجویدي کړی هغه قرائت کړی تجویدي کړی چې دا ما ته معلوم دي دا د ما په شاګردانو کې هغه باندې چې مازدیګر وی خو موږ چې وخت ضایع نه کړو خدایي مسؤلیت ته متوجه شو نفس ونه کړو د دغونه د قرائت تجوید طریقه زده کړو که نه کم از کم یو جمال القرآن چې ووایو د مشق د هدر طریقه خو دغومره خو زده کړو شیخ الحدیث په لمانځه ودرېدو یو ځای ته تللی و یقین د لمونځ مې بېرته راوګرځو شیخ الحدیث پسې ایاک نعبد و ایاک نستعین نور داسې الفاظ ویلې چې بیخي لرې و د شریعت نه بیا چې ګوښې شو مال شیخ صاحب دا ځای خو ما په خیال باندې ډېره غلطه معنا شوه د وینا چې تا ته غوږ ته دغه درغلی دی نو تر شیخي پورې موږ قرائت نه کو زده خدایي مسؤلیت بیا د قوم امامت کو د ټول قوم د لمانځه ذمهواري به بیا په موږ کې که نه وي الامام ضامنه نور ذاتي سبق بسته اما بعد یا رحمك الله سبا ته بله خیر عبارت شروع کوم